مخکې وخت کې به چې خلکو خبرې کولې نو هغه به په ټلیفون باندې کولې. یو شی به هغې ته به وي ټلیفون، هغه به په یو ځای کې پروت و. د هغې نه به مزی تللی و او داسې یو ځای ته به تللی و، هغه ځای ته به د نورو ځایونو نه هم مزي راغلي وو. صحیح ده، هغه ته به لوشې مزي راجمع شوي، په یو ځای کې به لوشې مزي راجمع شوي. فار اګزامپل ستا د کور نه راغلی او هغه ځای ته راجمع شوی مزی راغلی، هغه ځای کې هغه مزی دی. د بل کور نه راغلی هغه هم هغه ځای ته راغلی، هغه ځای ته رارسېدلی. نو د هر یو کور نه مزي دا ټول یو ځای ته رارسېدلي. صحیح ده. او یو شیز به هغې ته به ټلیفون وي، هغه به تاسو کې ډېرو کسانو لیدلی، هغه به په یو ځای پروت و. که چا ته به ټلیفون نه راغی هغه به په کور کې نه و، لرې به و د کور نه، نو هغه به بیا منډې والې منډې به شروع کړو چې هلکه ټلیفون کټ نه شي یا خبرې به رانلاړې شي. او بیا به ټلیفون هغه داسې په اسانه نه کوو. صحیح ده. ګوره دا ټلیفون به کېده څنګه، هغه به خبرې څنګه کولې. هغه ټلیفون به د خپل ځای نه خوځېده، هغه په یو ځای کې پروت و، هغې دپاره به یې ښکلی ځای جوړ کړی و، په هغه ځای باندې به پروت و، هغه به د هغه ځای نه خوځېده نه. صحیح ده. سړی که په هر ځای کې او خبرې کول غوښته هغه به کور ته راته، په کور کې به یو ځای جوړ کړی و. اوس لکه موبایل یې راغلی، هر چا سره موبایل په جیب کې، هغه کور ته منډې نه وهي. ګوره دا ورو سټیپ کې ځو چې موبایل یې بیا څنګه راووتې او دا څه وشو. نو ما تاسو ته ووایي چې د هر کور نه مزی راغلی او په یو ځای ته به راجمع شو، یعنې یو ځای ته د هر ځای نه مزی راغلی و. د څه دپاره راغلی؟ ګوره د دې دپاره راغلی چې په دې فینومن باندې د کوم مزي چې راغلي دلته چې لوشې مزي راغلي، نو په دغه وجه د دې مزو په وجه به یو سړي بل سره خبرې کولې. هغه به څنګه کولې؟ د کوم ځای ته چې مزي راغلی دغلته به یو سړی ناست و، نو کله به چې ټلیفون نه راغی ټلیفون به ډایرکټ بل چا ته نه کوو. لکه ته خپل ملګري سره خبرې کول غواړې که نه، نو تا به ډایرکټ خپل ملګري ته ټلیفون نه کوو، بلکې اول نه به یې ټلیفون دغه سړي ته وکړو کوم چې په دغه مزو سره ناست دی، دا کوم مزو سره چې کوم ناست دی دته به دا ټلیفون وکړو چې هلکه زه پلانکي سره خبرې کول غواړم او زمونږ د کور دا مزی چې کوم دی دا د هغو د کور د مزي سره ولګوه. نو هغه به داسې کار وکړو چې ستاسو د کور چې کوم مزی هغه ځای ته تللی و، هغه مزی به یې راواخیست او د هغو د کور هغه کوم مزی چې و هغې سره به یې ولګوو او تا به جو خبرې شروع کړي چې هلکه پلانکي څنګه یې او نورې قصې به دې شروع کړي. صحیح ده. دغه شانې خبرې کېدې. نو بیا د موبایل او انټرنیټ دا څنګه راغی؟ کله چې ورلډ وار 2 شروع شو، یعنې دوسری جنګ عظیم شروع شو، دویم کوم غټ جنګ چې شو هغه چې کله شروع شو، د امریکا یو سړی و د هغه ذهن ته دا خبره راغله چې هسې نه موږ خو یو بل سره خبرې داسې کوو چې د یو ځای نه ټلیفون وکړو بل ځای ته او مزي چې کوم دي دا ټول یو ځای ته راغلي. صحیح ده. مزي ټول یو ځای ته راغلي، هسې نه چې دا پلانکي ملک چې کوم دی دی په دغه مزو باندې اټیک وکړي او ټول د مزي چې کوم ځای ته راغلي دغه ځای خراب کړي. نو بیا به ټلیفون چاته کې؟ ټلیفون به څنګه کې؟ هغه خو مزي لګوي که نه، چې کله دا مزي خراب شو نو بیا ته هغو سره خبرې نه شي کولی. نو دې ساینټیسټ دا سوچ وکړو چې موږ له پکار چې داسې یو شی جوړ کړو چې هغې کې دا مزي نه وي، بلکې هغه صرف د مزو نه په خیر کار کوي. نو ده کوشش شروع کړو په دې کې انټرنیټ راغی، انټرنیټ په مجال کې راغی. ګوره بیا وړې موبایل راغلی کوم څه ته چې نوکیا وایي، هغه نوکیا چې کوم راغلی وي هغه موبایل راغلی. د هغې نه پس بیا داسې کار وشو چې هغه نوکیا چې کوم وه هغه هم د وخت سره زړېده خلکو لکه کم شی چې ډېر وخت کله خلک استعمالوي که نه، هغې کې د خلکو د انټرسټ هسې ختمېږي هسې بیخي. نو بیا بل سړی راغی هغه ولګېد دې نه ښه موبایل ایجاد کړو، دې نه ښه د وخت سره دا موبایل امپروف کېدې او نن ته ګوره دا څنګه موبایل راغلی ته پکې دا ویډیو ګورې. او ګوره بله یوه نظریه هم ده، هغه نظریه دا ده کله چې دا وښودل شو، کله چې ساینټسټ دا ایکسپریمنټ وکړو چې کرنټ چې کوم دی دا د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي، دا د یو ځای نه بل ځای ته په تار کې تللی شي. صحیح ده. نو یو سړی و د هغه نوم و ګراهم بیل دا سوچ وکړو چې کله کرنټ د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي نو اواز ولې نه شي تللی. که چېرته موږ داسې کار وکړو دا اواز چې کوم دی زموږ کوم اواز چې دی دا کرنټ ته بدل کړو نو دا هم د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي. صحیح ده. کرنټ چې کوم دی دا یو ځای نه بل ځای ته تللی شي او کله چې موږ اواز کرنټ ته بدل کړو نو دا اواز چې کوم دی دا هم د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي. نو ده په دې خپل سوچ باندې کار وکړو او ده ټلیفون جوړ کړو. ټلیفون چا جوړ کړ دی؟ د ګراهم بیل نوم یو سړی دی هغه دا ټلیفون جوړ کړو. دا یو نظریه هم مشهوره ده. ګوره اوس ته په ګنټو باندې خبرې کوې، موبایل د غوږ ته نیولې په ګنټو خبرې کوې، لیکن کله تا دا سوچ وکړو چې دا زه چې خبرې کوم دا چې چل کېږي د اواز د یو ځای نه بل ځای ته څنګه ځي، په دې کې خو مزی نشته که نه. ګراهم بیل چې کوم سوچ کړی و هغه د ټلیفون یې کړی و. ټلیفون ما تاسو ته مخکې وویل چې هغه په مزو کار کوي، په مزو کې دا کرنټ ځي، په مزو کې دا اواز ځي او دا ته چې کومې خبرې کوي دا خو په مزو کې نه ځي که نه، که په مزو کې ځي دا وروسته درته وایم. صحیح ده. که په مزو کې ځي او که نه ځي دا به درته وروسته ووایم. نو ګوره دا ته چې خبرې کوې دا څنګه ځي؟ ته چې سوچ کړ دی ته تصویران لیږې، ته ویډیوګانې لیږې،
ته خپلې خبرې لیکي دا څنګه ځي دا چېرته سوچ کړی دی ګوره ستا د موبایل نه دا ویډیو دا تصویر دا شی چې کوم دی دا ټاور ته ټرانسفر شي د موبایل کم ټاور چې دی که نه هغې ته لاړ شي د هغې نه پاخوا اپټیکل فایبر لګېدلی دا مزې دي صحیح ده ته سمندر په ویښ کې کته راغلی دا په نیوز کې اوري که نه چې شارک ماهی راغی او اپټیکل فایبر مزې وخوړ هغه چې کله مزې وخوري نو هغه انفارمیشن کومه ویډیو کومه خبره چې ده هغه ته هغلته لاړه شي ګوره په اپټیکل فایبر دا کم مزې چې دی دا کم مزې چې تللی دې کې دا پیغام چې کوم دی دا داسې ځي چې دا کله چې په اپټیکل فایبر ته دنده شي که نه نو د دې په سر کې یو څیز لګېدلی چې هغه داسې کار وکړي دا ستا کومه خبره چې ده ته چې فار اګزامپل ته خبرې لیږلي که نه دا خبرې چې کوم دي دا رڼا ته واوړي د رڼا ته واوړي صحیح ده په دغه مزې کې رڼا روانه وي ستا خبرې نه وي بلکې رڼا پکې دنده روانه وي ستا دا خبرو نه رڼا جوړه شي او هغه رڼا روانه وي په دې مزې کې روانه وي او کله چې ته چې کوم ځای ته لېږلي هغه ځای ته چې کله قابو شي اپټیکل فایبر کې نو ګوره هغه ځای کې دا واپس ستا خبرې ته واوړي ستا خبرې ته واپس واوړي او د هغه ځای نه کوم هغه کلي کې ټاور چې دی هغه چا ته چې تا خبره لېږله هغه ټاور ته لاړې شي او دغه ټاور نه هغه هلک موبایل ته لاړ شي نو ستا خبره داسې ورسېده صحیح ده په دې اپټیکل فایبر کې په رڼا کې روانه وي ستا ذهن ته به سوال راغلی چېرته د اپټیکل فایبر مزه چې کوم دی دا څوک قینچي کړي او دا رڼا دې بهر ته وځي نو بیا دا زما خبرې چې کوم دي دا دې بهر ته ووتې که نه دنده پکې شته دا مزه مونږ بیا ولګوو نو بیا به دا خبرې ځي که نه نو ګوره چې کله مزه کټ شو نو رڼا دې بهر ووته ستا خبرې دې ووتې ستا خبرې دغلته رڼا ته ختلوې د رڼا په سپیډ کې روانې وي صحیح ده رڼا ته ختلوې ګوره دغلته ستا خبرې دې ووتې د دې ویډیو تصویر او خبرو دپاره سټیلایټ هم استعمالیږي د دې د لیږلو دپاره سټیلایټ هم استعمالیږي هغه څنګه استعمالیږي هغه به درته په بله ویډیو کې ووایم اوس دا لیکچر ډېر زیات اوږدېږي صحیح شو